سلام دې راغی ترانغلی سلام دې راغی ترانغلی وا به دې نخلم جدیدانه سلامونه السلام علیکم جوړ په خیر تاسو ټولو دوستانو ته چې همدغه اوس غزال نظري چینل ګورئ نو غزال تاسو سره ده او تاسو غزال سره پاتې شو چېرته مزې راغلی یم پارک ته او دا خو ګورئ که نه نو دا مې کیمرامین صاحب ته ورکوله زه خو څه جنۍ نه یم چې ته پرسه هر ځلې ما ته راکړې که نه او څوم ښکلې خبرې راته وکړې مالې صحیح ده فرض به زه په خپله ځان ته ګرځم ښه دوستانو دلته راغلم پارک ته چې لږ زه هم ټایم پاس کوم مړه دومره زړه مې تنګ شوی د کور کې که نه یو چې یوازیتوب شي او بل بیا کور نه هم نه وځې نو داسې ومه لکه بل شان دي که نه مو چې راځه پارک ته به زه په خپله هم چکر لګوم او دا ځینې خلک چې راغلي دي ما په شانتې مجردان او پسې راغلي دي آیا څوک ښځینه تښتېدلي دلته راغلي دي او څوک مجردینه یوازیتوب نه دلته راغلي نو ګورو هلته یو کس ولاړ نه دی نازي هسې راته ښکلې ښکلې ګل راځه چې زه راځئ ګرانې څومره څنګه چې مې ویلې نو څنګه چې زه ولیدلم که نه موږی له غوږ ته ونیوله خو بیا به م ورسره خبرې اترې کومه دلته وایي چې ښکلی مزاحمت د خلکو چیړل السلام علیکم کینم څنګه یې تاسو نوم دی ما صدیق صافي صدیق صافي د افغانستان صاحب د افغانستان صاحب نه د افغانستان خو نه وي مومن د پاکستان صافي او زه خیالي مومنده یم او ما واړوئ وطن ته ځمه یار مې نادان دی همداسې ده څه کاروبار کې ما ماربل بچو ده بیا خو دې مزې دي او دلته څنګه داسې یوازې ناست وې دلته زما د پارک سره نږدې کور دی زه چرواک له راځم خو نن لږ وختي راغلی یم څنګه تاسو کوم نو بس کېناسته یم ډېر ښه نو دا راته وایه چې ژوند زندګي سره کم تېرېږي ښه ده خوشحاله نه یې کله کله خو دې زړه خودکشي ته نه کېږي نه الحمدلله خو خوشحاله وي خودکشي به ولیکم نو ځینې وي که نه دا مجرتان چې وي زړه ډېر تنګ وي او وایي چې زه خودکشي وکړم او ته څنګه داسې کله دې تصمیم نیولی د ژوند کې چې ډېر تنګ شوی او خودکشۍ ته دې لاس اچولی نه نو دا هغه خلک کوي چې کوم د دین سره جوړ خلک نه وي الحمدلله پنځه وخته لمونځ کوو او کوم خلک چې دین سره جوړ نه وي هغه خلک خودکشي مجبوره کېږي ښه دا راته وایه چې کله سندرې مندرې اوري که نه کله کله اوري یو ټپکه راته یره نه راځي یره نه راځي یره څه راځي هېڅ هم نه راځي جنګونه کولی جنګونه درځي نه جنګونو خو عادت یو موږ قبایل خلک یو بلکل جنګونو ټول جنګونو کې رالویږي دا جنګونه هم ډېر لیدلي ښه زه یو هغه ووایم مونږ خو ورته جالبه خاطره وه یو ټوکه وکړو زه دوستانو ته چې لږ وخاندي یاره څه ټوکه به وکړم مونږ دا لګوي دا ټوکې دي که نه دا ټوکې دي هغه د ملا نصرالدین وایي څه وایي د هغې ټوکې ډېرې زیاتې دي که نه که دې یاد شي یاره ما نه دي ښه شکر دی بس همداسې ښه یې او واده دې شوی ما خو ویلې که نه چې یا به مجردان دلته راځي یا هغه ودونه چې کړي وي که نه کور کې د ښځې نه تنګ شوي دلته راځي ډېره مننه څه پیغام لري کتونکو ته هېڅ پیغام نه شي به خوشحاله او آباد اوسي او خپل ژوند کوئ په خوشحالۍ ژوند کوئ وایي څنګه خواږه خواږه راګورې لمن کې نیسې چې زړګی در واچوم او دلته ښایسته ځوان ولاړ دی او راته خواږه خواږه زیات شو راشي باڼه راته کوي السلام علیکم جوړ په خیر څنګه زړګیه نوم دې ابوذر د کوم ځای شیرو جنګۍ هلته جنګونه کېږي ولې بیا ساقي نوم دی هغه نوم دی او دا راته وایي چې سکول وې څوم کلاس کې شپږم کلاس کې او دلته څه کې پارک ته یوازې چکر ته راغلې څه کې خلکو ته مزاحمت کوي او نجونو ته خو نمبرې نه اچوي نه هسې راغلی دا ځلې لکانه ولې نجونو ته نمبرې اچوي په پارکونو کې هغه یو شوقیان یم چې ته م ځوان شې داسې کار کې نه نه دلته خو تا م سترګې پټې کړې وي چې ما ته نمبر واچي همداسې ده نه داسې ولې د ما ته ښکلې ښکل کتل لکه داسې عاشقانه ستاسو ولاړ یم رښتیا لږ که ډېر معمولي د خوښ شوم نه که نه ځلې مه کوه که نه زړه دې علامات کو ډېرو واو بیا به د داسې ښکلی شعر خو راته وایي چې ښکلی شعر خو راته ډالۍ که که نه چې ډېر دې خوښ شوم اوس راته ښکلی شعر ووایه که په دنیا کې ښکلي ډېر دي یو ته خو نه وي دنیا کې ښکلي ډېر دي یو ته خو نه وي سایکل ته وخېږي سړي ته خو نه وي څه
القلب واخد سنته خناني سیکل دې کوم دی چې در سره وخېږم یا سیکل ته وخېږه زه نکاح خو دنې خو نکاح نه خو دا معشوقه ډېره ګرانه وي که نه ها ګرانه خو که نه تجربه دې کړې تجربه یې هم کړې په دومره عمر کې مینه دې کړې مامي نو خنوا کوي نو تجربه دې څنګه پیدا شوه لا خو ذهن ذهن کې دې راځي چې یعنې مینه ډېر خوږ وه معشوقه ډېر خوږ وي همداسې ده په ژوند کې به یعنې چې غټ شېرمینه به کې دلته سپندي ولاړ دی که نه دا لوګي موګي کوي هغه ته لږ اواز وکړه که نه وایي راشه دې ښایسته جنۍ ته لږ سپند وکړه هغه شکل لګا که نه چې څوک مې د نظر نه کوي ما دا کار خو ستا دی باید تا ورته وایي مونږ ورته وو څه نو بیا ورا بشي نه راځي او دلته بله ماشومه ولاړه ده ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ څه پیغام لري پښتنو ته نو نه لري پیغام نه نه وایي جنکیان مه چیړئ نجونې مه چیړئ پارکونو ته چې ځئ سترګې ښکتې واچوئ وایي لکه ما په شانته ښایسته نجونو ته مه ګورئ ډېره مهربانه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو موږ سره پاتې شئ او چارې ته مزه نو برنامه دوام لري یا هم ادامه لري ګرانو دوستای ګلم نه پوهېږم چې دا هلکان کله هم جنکیانې وګوري که نه بیا خپل ویښتو کې لاس وهي دا چې ولې نه پوهېږم السلام علیکم څنګه تاسو ښه شکر دی تاسو ارشد خان که ارشد ارشد د کوم سره تعلق لري موږ لکه مروت سره تعلق لري لیکي مروت سره ښه بیا پاکستان سره تعلق لري تاسو دلته وایي چې دا هلکان کله جنکیانې ګوري که نه ولې ویښتو کې لاس بس دلته قدرتي یو هوا شروع شي نو هغه وجه دا وایي ویښته چې دې خراب شي نو دا وایي چې دا لږ سیټ شي نو دې لپاره دا ویښتو کې لږ لاس ماس ووهي چې سیټ شي قدرتي هوا شروع شي نو ځکه چې کله جنې وګوري او هوا شروع شي او بس قدرتي هوا شروع شي ولې دا جنې خو څه طوفان نه دی چې هوا شروع شي طوفان نه خو څه کوي نه دي غټ طوفان دی دا خو استغفر الله خو دا راته وایي چې څه کاروبار کې نه موږ سټوډنټ یو باسي یونیورسيټي ها تعلیم کوئ که نه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ کتونکو ما سره پاتې شئ سره ښه دوستانو نه پوهېږم چې نن څنګه داسې چوپه چوپتیا ده په پارک کې او دومره خاص خلک راغلي هم نه دي راغلي دي خو څوک په موبایل بیزي دي څوک کرکټونه کوي او څوک څه کوي خو زما زړه نه کېږي چې بیا لاړ شم ورته مزاحمت کومه کوي ګنې په اصل کې زما دا مزاحمت خلکو ته ډېر خوښ دي خو دلته یو وړوکی ماشوم ناست دی او راته ښکلې ګور دې سره به انټرویو وکړم زه څنګه یې هلکه السلام علیکم جوړ په خیر دی خو ته شرمول کوي ښه دی خو لاړ به شو دی بل سیټ ته دوستانو یو سورونه دي دا خو زه مطمئنه وم چې دوی نه تښتي او ماشومان یې راوړي دي چکر ته او دی څه کېږي او دا دواړه څه کېږي یو ځای ناست دي چې د چا غیبت کوي او د چا صفت کوي نه پوهېږم دغلته به کښېنم زه السلام علیکم جوړ په خیر څنګه یې مننه خوشحاله اوسئ نوم دی عبدالوکیل وکیل خان نن سبا غوړ کمنټ چې ګوري پر ویډیو کې ویل وکیل خان یې نن سبا تاسو لږ دې سره تر ځکې نه چې کتونکو ته کتن سره خبرې وکړو دلته نن راشئ مونږ دا موسم خو ګډوډه کم وه او دا ماشومان یو پارک ته موږ سره ووتل او ستاسو ویډیوګانې مونږ ګورو فالو کړي مونږ ډېره مننه خیر ته ما پېژنې زما نوم درځي سنین نه خو شعر شاعري او تفسیرونه کوي تاسو کتلي ډېره مننه خوشحاله اوسئ بس دا دی نو څنګه دې زړه ونه شو چې راشي ما ته ووایې چې زموږ سره خبرې اترې وکړه ځینې خلک چې پېژنې بیا سم منډې وهي راپسې او تاسو ولې تاسو ځان چوپ نیولی مونږ سیټ لخوا چاته زه خبرې نه دي کړې په نظر دی دوستانو دا زه چې کله بازار ته ځم یا چیرته ځم چې یو نیم زموږ دغه مینهوال دوستانو پېژنې بیا راشي وي تصویر وباسو یا اول کې وایي موږ داسې فکر سوچ کوو چې ته به ډېره زیاته مغروره یې ښه بیا چې نږدې راشي هغې سره خبرې اترې وکړو ته خو داسې نه یې چې څنګه موږ سوچ فکر کوله نو خیر په هر صورت دوستانو موږ ټول انسانان یو ته راشي یو شعر راته ووایه که نه شعر خو نه راځي راته بلکل شعري یو شعر نه راځي راته یو شعر نه ستا چې کوم یاد کړي هغه ورانه هېر شوي دي ښه زما شعر شاعري دې یاد کړی و ورانه هېر شوي دي بل پیره به انشاءالله یاد کړم تا ته بل پیره به یاد کړي او دوی سیټ ته یو بل ورور هم راځي تاسو لږ دې سیټ ته راشئ که نه دا ظاهر ظهیر دی
زاهد زهیر واو زاهد صحیح تعارف ورته وکړو. ها څنګه تاسو السلام علیکم. وعلیکم السلام خیر خوشاله اوسئ خوشاله. تاسو دواړه څه کېږي په منځ کې دا مې ماما دی او زه خورې یم. ماما ماشاءالله خورې راغلي پر ماما دې ماما همداسې ده بالکل دا دې ماما دی دا مې ماما دی. اوس خو کله نه وی که نه چې لورو به دې راکې ماما نه دی نه زما د ده لور نه زما مشره ده. ها دونه ستا لور مشر دی که نه او دا ځینې وایي که نه چې کله ماما کره لاړ شو وې دا سندره چې راشي بیا ډایرکټي مونږ ته وایي چې راځه جومات ته ځو لمونځ کوو نه بس بس مانی کړي راوړې همزولي بس دا. همزولې که نه بلا داسې هم خوند کوي چې ماما وخوره یو ما نه کشران هم شته د درونه دي زما ماماګان ما نه کشران زه د مشر. ښه ډېر ښه څه مصروفیت لري نن سبا ژوند زندګي څنګه تېرېږي شکر دی والله بس ژوند زندګي ښه په سکون او ښه په آرام روانه ده او بس دغه کارونه دي عادي کارونه لرو بس. شکر دی یعنې ژوند نه خوشحالي سل فیصده راځي. او تاسو وایئ چې واده مې شوی که نه شوی که نه واده مو شوی او کله جنګونه منګونه کوي او که نه نه لکه راځي اکثر خو زمونږ لا تر اوسه نه دی راغلی. راځي خو خامخا راځي خو تاسو راغلي لږ لږ ډېره خو بس ژوند دی طبیعي خبره ده بس خامخا لکه هغه له جنګ نه شو ویلی هغه جنګ هغه بس او تاسو څنګه جنګ کوئ کله نه جنګ خو نه کوو الحمدلله زمونږ جنګ هم گپ شپ بیا اورې جنګ څه خاص نه وي خلک څنګه جنګ کوي لکه بیا هم راته خو وایې که نه دا ځینې مجاهدان دي کله چې یاد مطلب دا دی روټۍ زیات شو یا اوبه داسې هغسې که نه همدا هغه په دې لانجه راځي لانجه نه راځي دا پښتنو خپل دا ښځینو ته که نه لکه مېرمنو ته اکثر کنځلې ډېر کوي تاسو دغه څنګه خپل مېرمنې ته کله مو کنځا کړي چې ستا خور یا ستا مور یا ستا پلار داسې دا هم نه را کړی نه دا ځینې پښتانه شته که نه چې دغه ډېر کنځل کوي دا ولې خپله ډېر وران الحمدلله موږ کنځل منځل نه کوو چې کنځل کوي کنځل بده خبره ده بې ځانه ذات ده او ډېره بده خبره ده بالکل دوستانو دغه پښتنو ته زما دغه وینا ده که نه چې کله تاسو ته یعنې دغه سړیان یادو چې ستاسو مور یا ستاسو پلار څوک یاد کړي که نه څومره تاسو باندې بد لګېږي نو تاسو خپل دغه ښځې ته یا مېرمنې ته دغه خور یا دغه مور یا دغه پلار مه یادوئ باور وکړئ چې په دې جمله په دې کلمه هغه به تاسو نه ډېر زیات کرکه وکړي نو دا زما په نظر څه ښه خبره نه ده که څنګه بالکل خبره نه کنځلې خبرې په خبرو ختمېږي مطلب دا دی ستا ښځه ده ستا کوره ده په مینې سره هغه سره خبره حل کړي کنځل ویل ضرورت نشته خوشحاله اوسئ ډېره مننه ښه ګرانو کتونکو مونږ سره پاتې شي او چېرته مه ځئ بس غزال نظری چینل سره پاتې شي خب دوستای گل ناز و نازنینم این بود برنامه امروزی که از چینل غزال نظری شما دیدین و بینندش بودین تا برنامه بعدی هر جا که هستین خوش خندان آرام باشین خدایا نگهدارتون